زه یم چې ما څه داسې نکاح وکړو چې زما بچي ساتي. زه صرف د خپل بچو دپاره کوم ځکه زما بچي ډېر زیات ورکوټي دي. زه به تاسو څه ویم، ما ته خپل بچي ډېر زیات یادېږي. هغوی ما ته ماما راشه ماما راشه هر ټایم ما پسې جاغي. ما چې خاوند ډیورس راکړو زه مور کره اوسېدم. مور کور به ما له پیغورونه راکړل، ما ته زه ستا بچي نشم ساتلی، ته د کوره وځه. دوی به راته لګوي د کوره وځه. زه اخر کې راووتم. بیا ما زخر واچوله. زه صرف ما له عزت لپټه پسه وه چې زه ډرامې هېڅ هم نه کوم. میاشت بعد ما له یوې شپې له راځي رونه مې ورکوټ کړي. نه ماماګان دې وخت کې چا په کار دي، نه مور او پلار په کار راځي. پلار خو مې مړ دی، خو ما د خپل بچو دپاره هر یو کار ته لاس اچولی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن را سره یو ډیره مجبوره خور ناسته ده. قدرمنو دا د ډیرې مجبورۍ نه، د ډیرې لاچارۍ نه د خپلو بچو د کفالت دپاره شو بستره وتې ده. د دې سره خبرې اترې کوو. د دې نوم مینه ناز دی. دې سره خبرې اترې کوو، سره ګپ شپ کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه یې تاسو ښه یې؟ الله فضل خیر دی. دا راته ووایه مینه ناز چې شو بستره چې راوتې څونه ورځې دې وشوې؟ زما خو دا درېیمه میاشت زه ډرامو له راوتم. دې نه مخکې ما د فیل کوه ډانس وغیره صرف د خپلو بچو دپاره د هغې رزق دپاره راغله. ته بیسیکلي د کوم ځای؟ زه د مردان یم. مردان چاټو. مور پلار وروڼه خویندې شته څوک؟ جی شته دی، په پېښور کې اوسېږي او فیملي ټوله مردان کې ده. ټوله مردان کې ده. جی دا راته ووایه ته ما ته د کیمرې په شا خبرې وکړه، ډېر زیات ترې راته وژړله چې یاره زما مجبوري وه، خاوند راله ډیبوس راکوي. دغه کیسه ته ما ته لږ کتونکو سره شریکه دغه. ما چې خاوند ډیورس راکړو زه مور کره اوسېدم. مور کور به ما له پیغورونه راکړل، ما ته زه ستا بچي نشم ساتلی، ته د کوره وځه. دوی به راته لګوي د کوره وځه. زه اخر کې راووتم. بیا ما زخر واچوله. بیا زه مور کور ته سوسایډ د خودکشي دې وکړه؟ جی زخر مې واچول. د روژې 15مه ورځ وه. بیا ما پسې مور کور راغله. زه یې کور ته بوتلم چې څنګه روژه ختمه شوه، اختر هم ختم شو. زما خویندې به کور ته راغلې، بس هغوی به زما مور ته شیطانانې کولې چې دا د کوره وباسه دا د کوره وباسه. زما مور ما سره جنګونه کول، زه یې د کوره وویستلم. زه ستا بچي نشم ساتلی. ما د یو مور تا ته زه خو دا حیران چې څنګه مور وه دا چې خپل اولاد خپل نوسي دی د کوره ویستل. زه به ته دا خبر کوم، زما د مور خالي پیسه خوښه ده، بچي نه دي خوښ او زامن یې خوښ. هغوی چې ماله ګټه ماله راکوه او بچي مچي دې زه نه ساتم. جی دا خبره ده. خو ما د خپل بچو دپاره هر یو کار ته لاس اچولی دی، هر یو کار ته. خو زه صرف دا مینهوالو ته زه دا خبره کوم که نه چې زما نه بچي جدا دي. زه صرف ما له عزت لپټه پسه وه چې زه ډرامې هېڅ هم نه کوم. نه دې وخت ستا بچي اوس کوم ځای کې دي؟ زما بچي زما خاوند سره دي چې چا ډیورس راکړی. تا چې ډیبوس درکړی دی نو بچي د وخت نه دغه سره دي که اوس ورته ورکړي؟ دا 2 میاشتې کېږي چې ما ورکړی، یوه نیمه. د دې نه مخکې تا ساتلی؟ جی ما دومره کله جینۍ مې 4 کاله، هلک مې 3 کاله دی، خو نه شي مې ساتی. د رزق درک مې نه لګېد، مجبورۍ نه مې ورکړل. کنې زما بچي ما هغه چې میاشت بعد ما له یوې شپې له راځي ما به له ورکړل. هغوی ډېر ژړل، ما پسې بیا سبا راځي. ما ورته ما راځم درله. خو زه خو د ورځې د ډرامو کې بیز یم چې کله شپه شي که نه ما ته خپل بچي یادېږي. خپل بچي چې ته رایاد شي نو څه محسوسوې؟ بس زه به تاسو څه ویم، ما ته خپل بچي ډېر زیات یادېږي. هغوی ما ته ماما راشه ماما راشه هر ټایم ما پسې جاغي. خو زه دا خلک وایي چې دا د مجبورۍ نه ده راوتې، دا د شوق نه راوتې ده. خو زه د شوق نه یم راوتې، زه صرف د خپل بچو دپاره وتې. هغوی ډېر زیات ورکوټ، زه چې کار نه کوم هغوی به خوري څه. د ډېرې مجبورۍ نه ما دا ورکړي دي. دا د خپلو بچو دپاره مطلب د دنیا هر هغه کار وکړو کوم چې نه کول پکار وو. جی هر یو کار ته مې لاس اچولی، صرف د خپل ماشومانو دپاره. ما سره خپل خپلوان غم ښادي نه کوي، خپل خپلوان ماله نه روغي. زه د ډېرې مجبورۍ نه راووتم. زما ماماګان دي زما تپوس پوښتنه نه کوي، زما مور زما تپوس پوښتنه نه کوي. او چې کله مجبوري شي بیا دې څوک تپوس نه کوي چې کله تا د حیا څادر وغورځو د هغه ډېرې مجبورۍ نه ډېر دغه نه بیا هر یو دا ولیکئ دا ولیکئ دا تنقید هر یو کوي، خو امداد څوک نه کوي. څوک نه کوي. تا مور په کار رانه ستا رونه په کار رانه ستا ماماګان په کار رانه رونه مې ورکوټ نه ماماګان دې وخت کې چا په کار دي، نه مور او پلار په کار راځي. پلار خو مې مړ دی، زما پلار زما تر زوی ویشتی دی. موږ ډېر ورکوټ موږ نه دی کتلی. خو کله چې د مور کور ته راوستو په موږ ډېر لکه سخت تېر کړ، پردي کارونه موږ کړي دي د مور په کور کې. خو د مور له موږ ډېره خوشحالي وکړه، خو موږ له مینه نه ده راکړې. ته چې به پاټیانو له تلې تا چې به ډرامې کولې د هغې پیسې به تا مور له ورکولې؟ جی هغې به مغسې ما به مغسې. زه د مور په کور کې ما به اخلي پخلي بیل کوم، ما به ځان له هر څه بیل روغل. نه د مور په کور کې اوسېدې او اخلي پخلي به دې بیل کوم؟ جی خپل به مې خپل بچو له به مې روغل هر څه.
او هغه هم ستا مور په تا نه ځای دی چېرته دا ولیکې؟ زما د ماما واده خپل ځان له ارسه کړ دي ما له نه دي که زه په کور کې بچو سره ناست وم د مور ډېره بده ده زما. دا راته ووایه چې ستا بچي دې وخت کې د خاوند سره دي که داسې یو نیک انسان میلاو شي زموږ کتونکي ګوري هغوی ته داسې یو کس پکې میلاو شي چې یاره زه ستا دا بچي هم ساتم تا هم ساتم تا سره عقله له نکاح کوم نو څه ویل غواړئ سره؟ زه یم چې ما څه داسې نکاح وکړو چې زما بچي ساتي زه صرف د خپل بچو دپاره کوم ځکه زما بچي ډېر زیات ورکوټي دي زه یم چې هغوی ما ته را واپس راشي. ته واده وکړې دا شوبز به ته پرېږدې؟ جی ولې نه پرېږدم بچو دا به د کمې پورې مونږ کوو د کمې پورې خو زه یم چې د عزت زندګي را لخه ده زما دا شیزونه نه دي خو د مجبورۍ نه یې کوم. قدرمنو تاسو د دې خبرې واورېدې دا وایي چې زه د ډېر زیات مجبورۍ نه ډېر زیات لاچارۍ نه د شوبز ته راوتې ما زه دا هم کولی شم که ما سره څوک واده کول غواړي زما دغه بچي ساتل غواړي ما زما په سر باندې د حیا لوپټا کېښودل غواړي نو بالکل زه هغې ته هم تیار یم. زه دا شوبز دا ګندګي دا مطلب دا زما نه دي خوښ دا کارونه زه کول نه غواړم دا فاټیانې دا ډرامې یو څه بل څه او که ما له څوک سهاره راکړي نو بالکل که څوک دې له سهاره ورکول غواړي د سره واده کول غواړي نو هم رابطه کولی شي. اوس په درنه زه اجازت غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان.